سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یې نوروزمر امید یم قدرمنو د ګوساړ غر ده او مازدیګر ده او بس دا خبره چې پریوتی انور دی خو لا پریوتی نه ده ولاړ دی نو لمر به چې پریوزي ملګري را سره دی او ملګرو ته شعر ډالی دی چې حسن یاران پیدا کوي تر یوه وخته پورې حسن یاران پیدا کوي تر یوه وخته پورې ساده لالیا د اخلاص ملګري مه هېروه نو ما سره ملګري دي د اخلاص ملګري دي یو ډېر محترم زیرک صاحب ورسره شعیب سر دوی چې دي دوی مې ملګرتیا کوي او راغلي د ګوسړ دغه ښکلې سیمې ته دغه ښکلې علاقې ته دا چې دی د سیر سپاټۍ او د چکر یوه پیژندل شوې بلکې په انګو سیمه کې مشهوره سیمه ده ټول خلک چې کله هم په رخصتۍ شي کله هم چې د ژوند د کارونو نه ستړي شي نو بیا د خپل ساعت تېرولو دپاره خپل پام غلطولو دپاره او د هغه انګریزۍ خبره چې آوټینګ دپاره دغې علاقې ته راځي او د دغې ځای نه چې دی خوند اخلي د دغې ښکلاګانو نه دا هغه ځای ده چې په تیر اخري ځل باندې د خدای بخلي ډاکټر صاحب خانزاده په شمول د نورو ملګرو سره راغلي تیره ورځ هم دغه ځای ته د سباون هومیو هسپتال ملګرو سره راغلي خو چون هغه ویډیو چې دی زما لاسو ته رانغله ډیلیټ شوه نو یو بله ویډیو چې دی تاسو سره شریکوم ملګرو ته ورځو د دوی رایم راخلو زیرک صاحب ته به ډومبی ورشو او دوی ته هم د ملګرو ته مخاطب که او هرکلی یې ورته مننه امید صاحب ټولو کتونکو ته سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم ډېره مننه چې تا یو داسې ساحې ته راوستو ډېر ښکلی ځای دی او ډېر خوندونه مو تر واخیسته او بیا دې داسې ښې ښې کهانۍ راته رامخته کړلې او د ډاکټر صاحب خبره دې راته وکړله خدای دې وبخي بخلو ده چې موږ ډېر پروګرامونه ورسره کړي او ډېر خوندونه مو واخیسته ستاسو هم ډېره مننه کومه او چې موږ مو د دې ویډیو برخه وګرځوله خوشحاله اوسئ بالکل شعیب سر داسې مرور غوندې ولاړ دی دواړه لاسونه لاس په نامه ده لکه همیشه چې دی د ملګرو دوستانو تابعدار وي اوس هم ویډیو ته تابعدار ولاړ دی او خپل نمبر ته چې دی انتظار کو دته وخت ورکوو چې تاسو سره خپل تعارف او خپله پیژندګلوي او د دغه ځای په هکله معلومات شریک ډېره مننه لکه څنګه تاسو خبر وکړو امید صاحب زما نوم شیب الرحمن دی په خپله ټیچینګ پروفیشن سره تعلق ساتم او دلته کې بس زیرک صاحب په دغه باندې مشوره باندې دلته کې موږ آوټینګ وکړو تاسو خبر انګریزي په لفظ کې نو راغلي یم دلته کې ماشاءالله ډېر ښایسته علاقه دی او د هنګو ښکلا دی او نور هم څومره ویزیټر دي د هنګو لکه هنګونه هلته وي نو دا ځای کې نه وي کتلی ټولو ته زموږ درخواست چې دلته کې چکر ووایي بس نور خو دې علاقې سره تاسو به ورته ښه معلومات ورکړي مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه شعیب سر قدرمنو اورېدونکو ما په خبرو کې چې دی دغه سندري هم له تاسو سره شریکه کړه په دې هیله چې دغه سندري خوښه شي ما ته ټلیفون هم را روان دی ګورم چې څوک دي را سره ښه نو زو مخکې زیرک صاحب خوښم ده چې لیدونکو سره د دغه ځای نوره ښکلا هم شریکوي دغه د انګو د ښکلا علاقه وګورئ تاسو چې څومره مخلوق راختلی دی او دا به هم درته په ویډیو کې په واضح ډول باندې وښیم چې د ګوسړ دغه څوکه د هنګو د شهر نه د هنګو د آبادۍ نه څومره په اوچت سطحه باندې موقعیت لري کوزه وګورئ د هنګو کلي د هنګو شهر د هنګو بانډۍ چې دي هغه ډېرې زیاتې په کوزه علاقه کې چې دي پرتې دي دا کوزه کوم چې تاسو ته کتلی شي دا د هنګو شهر ده چې وی نه خوځه کوی شي کوزیږه امید صاحب دا وه د نن خپرونه
چې د ګوسړ په ښکلې سیمه ښکلې غر کې چې د مونږ ریکارډ کړه او تاسو ته چې د ستاسو په خدمت کې مې پیش کړله. نو هغه د زما ملګري هم چې دي هغوی هم ګاډی را روان که او روان یو هر چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.